Is that Shakil's car? آیا دا گاڑی د شکیل دی؟ No, it is mine. نه دا زما دی. Seema is in the kitchen. She is cooking. سیما په کچن کې ده، هغه پخلی کوي. خالد په کلاس کې ناست دی، خالد لیکل کوي. بیا خالد نور سټډي شروع کړله، بیا خالد د ټیچر سره خبرې شروع کړله، بیا خالد کور ته لاړو. نو ګوره دا خبره څونه عجیبه غوندې ښکاري. صحیح ده، بار بار زه د خالد نوم اخلم. دا خو ټول ناون دی، فقرې دغه هم صحیح دي، خو ښه نه ښکاري. The teacher doesn't like I. ټیچر نه خوښوي زه. نو د دې فقرې هیڅ مطلب نشته. د پروناون بیا خپل 9 قسمونه دي. صحیح ده، تخته یې بنا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه د پارټس آف سپیچ لیسنز شروع کړي دي. د دې نه مخکې مونږه د پارټ 3 پورې کړي دي چې په هغې کې مونږه د ناون او بیا د ټایپس آف کامن ناون دا مونږه ښه په ډیټیل سره کړي دي. صحیح ده، که چا تر اوسه پورې هغه نه یې کتلي نو مهرباني وکړئ اول هغه وګورئ او بیا دا لیسن وګورئ. صحیح ده، نننی لیسن زمونږ دی پارټ نمبر 4 او په دې کې به انشاءالله مونږ پروناونز په باره کې سټډي کوو. صحیح ده چې پروناونز سسیز دی او پروناونز مونږ کله استعمالو او ولې استعمالو. صحیح ده، د لیسن شروع کېدو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي او زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. صحیح ده، نو راځو مونږ خپل لیسن لا اول به مونږ دا وایو چې پروناون څه ته ویل کېږي. نو د پروناون ډیفینیشن په انګلیش کې داسې کېږي: pronouns are words that take the place of nouns. د دې مطلب دا دی چې پروناون هغه الفاظو ته ویل کېږي کم چې مونږه د ناون په ځای باندې استعمالو. صحیح ده، مطلب په فقره کې ناون یي او مونږه هغه ناون استعمالول نه غواړو او د هغې په ځای باندې مونږه بل ټکي استعمالول غواړو، نو هغه بل ټکي ته ویل کېږي پروناون. صحیح ده، اوس زه به تاسو صرف د یو مثال نه په دې باندې پوهه کوم نو تاسو پې ښه صحیح ځان پوهه کوئ. صحیح ده، مثال په طور مونږه 2 فقرې وایو. صحیح ده، څوک زمونږ نه تپوس وکړي چې سیما څه شوله، نو مونږ ورته وایو چې سیما is in the kitchen, سیما is cooking. تاسو اوس دې فقرې ته سوچ وکئ، مونږ چې کله چاله دا جواب ورکو نو دا جواب صحیح نه ښکاري، ځکه چې مونږ اوس چاته وایو چې یاره سیما په کچن کې ده، سیما په باورچی خانه کې ده، سیما پخلی کوي، نو دا صحیح نه راځي ځکه چې مونږ 2 پیرې د سیما نوم ولې اخلو. دا خو ډېر عجیبه غوندې ښکاري. صحیح ده، سیما خو اصل کې ناون دی په دې فقره کې. صحیح ده، خو که فرض که مونږ دا فقره داسې ووایو چې سیما is in the kitchen, she is cooking. سیما په کچن کې ده، هغه پخلی کوي، نو دا اوس صحیح ښکاري دا فقره. نو تاسو اوس دلته کې وګورئ، اولنۍ فقره کې راغلی دی سیما is in the kitchen. سیما ناون دی. صحیح ده، په دویمه فقره کې بیا دی سیما is cooking، د هغې په ځای باندې مونږ ولیکو she is cooking. نو اوس د سیما په ځای باندې په دې دویمې فقرې کې مونږ ولیکو she. نو دغه she پروناون دی، دې ته پروناون ویل کېږي. صحیح ده، کم چې مونږ د ناون په ځای باندې ولیکو. او دا یو پوینټ بل هم یاد ساتئ چې کم پروناون مونږه د ناون په ځای باندې استعمال کو نو هغه ناون ته ویل کېږي antecedent. antecedent هغه ناون ته ویل کېږي د کم په ځای باندې چې مونږه پروناون استعمال کو. یعنی په دې کیس کې تاسو وګورئ سیما is in the kitchen، نو سیما antecedent ځکه چې د هغې په ځای باندې مونږ بیا وروسته ووایو چې she is cooking، هغه پخلی کوي، نو د سیما په ځای باندې مونږ she ولیکو نو سیما به antecedent دی. صحیح ده، ښه اوس راځو لږ مخکې. اوس ناون یو ټکي هم کیدی شي او ناون د یو ټکي نه زیات هم کیدی شي. صحیح ده، نو پروناون ناون هم ریپلیس کوي کم چې د یو ټکي نه جوړي، او پروناون هغه ناون هم ریپلیس کوي، یعنی د هغه ناون په ځای باندې هم مونږه پروناون استعمالو
کم چې د یو نه د زیات ټکونه جوړي، هغه د 2 ټکونه کیدی شي، د 3 نه کیدی شي، د 4 نه کیدی شي، نو هغه چې کم ناون د یو نه د زیات ټکونه جوړي هغې ته ویل کیږي a noun phrase. یو خو عام ناون دی که نه، مطلب په دې اگزامپل کې تاسو وګورئ سیما، اوس سیما ناون دی، یو ټکی دی. اوس که دا د دې په ځای باندې مثال په طور مونږ داسې فقره ووایو چې سهیل and عامر are very happy. سهیل او عامر ډیر زیات خوشحاله دي. They have done their homework. هغوی خپل هومورک کړی دی، مطلب ځکه هغوی خوشحاله دي. نو تاسو دلته وګورئ په دې کې په دې اولنۍ فقره کې تاسو وګورئ نو ناون پکې څه دی؟ سهیل and عامر. دا هم ناون دی، نو دې ته بیا ویلی کیږي a noun phrase. صحیح ده؟ اوس په دې دویمه فقره کې مونږ دا درې واړه ټکي په څه باندې ریپلیس کړي دي؟ د دې په ځای باندې مونږ کم یو پروناون استعمال کړی دی؟ They have done their homework. نو هغې په ځای باندې مونږ څه ووایي؟ they، مطلب هغوی خپل هومورک کړی دی. نو هغوی څوک دي؟ مونږ چې د چا خبره کوله نو هغه خو سهیل او عامر و که نه، نو د هغې په ځای باندې مونږ بیا دا پروناون استعمال کو. صحیح ده؟ ښه، نو دا خو شو پروناون چې پروناون څه ته ویلی کېږي. صحیح ده؟ اوس تاسو د دې یو وړوکی غوندې مثال بل در کومه چې فرض که زه ووایم چې خالد په کلاس کې ناست دی، خالد لیکل کوي، بیا خالد نور سټډي شروع کړله، بیا خالد د ټیچر سره خبرې شروع کړله، بیا خالد کور ته لاړو. نو ګوره دا خبره څونه عجیبه غوندې ښکاري. صحیح ده؟ بار بار زه د خالد نوم اخلم، دا خو ټول ناون دی، فقرې دغه هم صحیح دي، خو ښه نه ښکاري. نو د هغې په ځای باندې بیا مونږ پروناون استعمالو. خالد په کلاس کې ناست دی، هغه سټډي کوي، بیا هغه لیکل شروع کړل، بیا هغه د ټیچر سره خبرې شروع کړې. ګوره دا خبره بیا صحیح ښکاري. نو ځکه مونږ ته د پروناون ضرورت راځي چې مونږ ته بیا هغه خبره ښه ښکاره شي. صحیح ده؟ د دې وجې نه مونږ پروناون استعمالو، دا ډېر ضروري دی. څوک چې هم بار بار د یو کس نوم اخلي نو خلکو ته بیا ډېر عجیبه ښکاري. صحیح ده؟ ښه، اوس راځو لږ مخکې. صحیح ده؟ د پروناون بیا خپل 9 قسمونه دي. صحیح ده؟ تخته بنا 9 قسمونه دي، خو دومره ګران نه دي. انشاءالله مونږ به په نمبر باندې ټول 9 قسمونه کوو. ښه، نو هغه کم 9 قسمونه دي؟ په هغې کې اول راځي personal pronouns, possessive pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronouns, relative pronouns, demonstrative pronouns, indefinite pronouns, interrogative pronouns او reciprocal pronouns. دا 9 قسمونه دي د پروناون. اوس دا ډیر اهم دي او دا ډیر اهم په دې دي دا چې کله موږ ان شاء الله اوس اگزامپلز کوو نو په هغې کې به تاسو ته پته ولګي چې دې کې دا هر یو پروناون د بل نه څومره مختلف دی او دا هر یو پروناون خپل یو کار دی. صحیح ده؟ په خبرو اترو کې چې کله موږ خبرې کوو نو اول به موږ کوو personal pronouns. صحیح ده؟ اوس personal pronouns کم دي؟ اوس بیا د personal pronoun بیا خپل 2 قسمونه دي. صحیح ده؟ په هغې کې یو دی personal subject pronouns او دویم دی personal object pronouns. personal subject pronouns هغه کم الفاظ دي؟ هغه دی I, you, he, she, it, we, they. نو دې ته ویلی کېږي personal subject pronoun. I, you, she, he, it, we and they. هغوی ټول. صحیح ده؟ نو دا راځي personal subject pronoun. personal subject pronoun د فقرې په اوله کې راځي. صحیح ده؟ دا کم مثال چې ما تاسو ته اوس ووی چې سیما is in the kitchen, she is cooking. نو په دې کې she پروناون مونږ استعمال کو د سیما په ځای باندې که نه، خو تاسو ګورئ دا she د فقرې په اوله کې راغلی دی. اوله کې خو د فقرې په اوله کې خو سبجیکټ راځي که نه، نو د سبجیکټ په ځای باندې چې کم پروناون راغلی وي نو هغه پروناون ته ویلی کېږي personal subject pronoun. صحیح ده؟ هغه همیشه د فقرې په اوله کې راځي. او کم چې
پرسنل آبجیکټ پروناونز دي نو هغه په فقره کې خو آبجیکټ د ټولو په اخره کې راځي که نه، نو کله چې هم پروناون د فقرې په اخره کې راشي نو هغې ته بیا ویل کېږي پرسنل آبجیکټ پروناون. اوس پرسنل آبجیکټ پروناون کم دي؟ می، یو، him, her, it, us, them. اوس دا ټول ټکي تاسو دې ته غور وکئ، دا کم چې د پرسنل سبجیکټ پروناونز ټکي دي او دا کم چې د پرسنل آبجیکټ پروناونز ټکي دي دا د یو بل نه جوړ دي. صحیح ده؟ په دې پرسنل سبجیکټ پروناون کې راغلی دی آی اول. صحیح ده؟ آی مطلب زه، او می هم راځي زه د پرسنل آبجیکټ پروناون. بیا وګورئ یو خو هم یو دی، دواړو کې یو شانتي دی. بیا په پرسنل سبجیکټ پروناون کې دی هی، نو په پرسنل آبجیکټ پروناون کې به د هغې په ځای باندې بیا استعمالیږي هم، د الک دپاره، سړي دپاره. د ښځې دپاره یا د جنۍ دپاره په پرسنل سبجیکټ پروناونز کې دی شي، په پرسنل آبجیکټ پروناونز کې به راځي هر، د هغې. صحیح ده؟ اوس د دې دواړو کې فرق څه دی او د دې ضرورت ولې دی؟ صحیح ده؟ یو مثال به در کوم، د هغې نه به ځان ښه صحیح پوهیږئ. صحیح ده؟ که فرض که موږ ووایو چې The teacher doesn't like I. ټیچر نه خوښی زه، نو د دې فقرې هیڅ مطلب نشته دی، ځکه چې په دې ټیم کې ما د پرسنل آبجیکټ پروناون په ځای باندې، په هغه ځای باندې ما د پرسنل سبجیکټ پروناون استعمال کړی دی. آی مې په اخره کې ویلی دی. آی خو پرسنل سبجیکټ پروناون دی، پکار چې هغه د فقرې په اوله کې راشي، په اخره کې نشي راتلی. که فرض که زه ووایم چې The teacher doesn't like me. ټیچر ما نه خوښی، نو دا خبره بالکل صحیح ښکاري بیا. صحیح ده؟ دغه شانتي تاسو مثال په تور ووایئ چې The teacher doesn't like he. په اخره کې مونږ هی استعمال کوو، نو اخره کې خو آبجیکټ راځي، نو هی مونږ هلته نشو استعمالولی، مونږ هغه فقره بیا غلط راځي. صحیح ده؟ ګرامیټیکلی هم غلطه ده او اسی په خبرو کې هم غلطه ښکاري. نو په هغه ټایم کې به بیا تاسو صحیح استعمالوئ The teacher doesn't like him. ټیچر هغه نه خوښی. صحیح ده؟ نو پرسنل آبجیکټ پروناونز به د فقرې په اخره کې راځي، پرسنل سبجیکټ پروناونز به د فقرې په اخره کې نه راځي بلکې په اوله کې به راځي. صحیح ده؟ نو دغه شانتي د دې ټولو یو شانتي کار دی. صحیح ده؟ نو ډېر ګران نه دی، نو ډېر ایکسپلینیشن ته پکې ضرورت نشته دی. صحیح ده؟ ښه، اوس راځو مونږه نیکسټ پروناون لا. هغه څه دی؟ پوزیسیو پروناونز. پوزیس ویل کېږي یو څیز اون کول، یو څیز خپلول، یو څیز زما دی، مطلب دا پین زما دی که نه؟ صحیح ده؟ نو دا ما خپل کړی دی که نو دې ته ویل کېږي پوزیس کول. صحیح ده؟ اوس پوزیسیو پروناونز هغه پروناونز دي چې کم کې مونږه یو څیز خپلو، یا هر څوک چې نو هغه یو څیز خپلی، اون کوي. صحیح ده؟ زه تاسو له د یو مثال صرف در کوم، د هغې نه ځان پوهه کوئ. صحیح ده؟ اوس اول خو په دې باندې ځان پوهه کوئ چې پوزیسیو پروناونز یي کم څیزونه پوزیسیو پروناونز یي. نو پوزیسیو پروناونز کې راځي mine, yours, his, hers, ours and theirs. دا راځي، دې ته ویل کېږي پوزیسیو پروناونز. دا هم د هغه کم چې مونږه د دې نه مخکې کم پرسنل پروناونز وکړله، پرسنل سبجیکټ پروناونز او پرسنل آبجیکټ پروناونز، دا بالکل هم د هغې نه جوړ شوي دي. خو د می نه جوړ شوی دی ماین. صحیح ده؟ د یو نه جوړ شوی دی یورز، د هی نه جوړ شوی دی هیز، او دغه شانتي د شي یا د هر نه جوړ شوی دی هرز، دغه شانتي اورز او دغه شانتي دیرز. صحیح ده؟ د جوړ شوي هم د هغې نه دي، خو لږ فرق پکې شته دی که نه؟ ښه، اوس دلته کې به دا خبره هم یاد ساتئ چې کله هم مونږه پوزیسیو پروناونز دا لیکو لکه یورز، هیز، هرز، نو په دې کې اپاسټروفي نشته. ګوره تاسو یورز دی که نه؟ دا اوس ما ته لیکلی یورز. اوس دا خو دی پوزیسیو پروناون. تاسو داسې نشئ لیکلی چې YOUR او بیا اپاسټروفي او بیا اس ولیکئ. دا غلطي اکثر خلک کوي. صحیح ده؟ خو په پوزیسیو پروناونز کې کاما، بره، اپاسټروفي نشته دی. دا ټول ټکي یو ځای لیکلی کېږي. یورز، دیرز، آورز، هرز، دا یو ځای لیکلی کېږي. صحیح ده؟ ښه، اوس پوزیسیو پروناونز
بغیر د اس نه هم وي. صحیح ده. مثال په طور د ماین په ځای باندې مای هم لیکلی کېږي، د یورس په ځای باندې یور لیکلی کېږي، د هز په ځای باندې خو هز راځي، د هرز په ځای باندې هر هم لیکلی کېږي، د اورس په ځای باندې اور لیکلی کېږي، او د دیرز په ځای باندې دیر هم لیکلی کېږي. دا هم پوزیسیو پروناونز دي، خو د دې خپل استعمال دی. تاسو به فقرې ته ګورئ چې تاسو په فقره کې دا پوزیسیو پروناون په کم ځای کې استعمالوئ، نو دا به په هغې باندې وي چې موږ به کم یو استعمالو. دا اس سره به استعمالو که د اس نه دا بغیر والا به استعمالو، نو هغه به د فقرې نه پته لګي. صحیح ده. مثال په طور ګورم، د دې یو مثال نه تاسو پوه کوم. صحیح ده. This is your pen. دا ستا پن دی. صحیح فقره ده که نه؟ په پښتو کې هم صحیح ده. This is your pen. نو په دې ټیم کې ما پوزیسیو پروناون یور استعمال کوم، اس مې ورسره نه دی لګولی، یورس مې نه دی لیکلی، ځکه چې ما دا پوزیسیو پروناون د فقرې په منځ کې استعمال کړی دی. نو بیا به بغیر د اس نه لګي. This is your pen. دا ستا پن دی. که فرض که زه پوزیسیو پروناون د فقرې په اخره کې استعمالوم او زه ووایم چې this pen is your، د فقرې په اخره کې بیا مونږ صرف your نشو استعمالولی، بیا به راځي this pen is yours. دا پن ستا دی، د تا په ځای باندې به بیا ستا جوړ شي. صحیح ده. د دې په استعمال باندې پوه شوئ که نه؟ که د فقرې په منځ کې مونږ کله پوزیسیو پروناون استعمالو، نو بیا به راځي د اس نه بغیر. This is your pen, this is her pen, this is our pen, this is their pen. صحیح ده. که د فقرې په اخره کې مونږ استعمالول غواړو پوزیسیو پروناون، this pen is mine، نو بیا به دلته څه راځي؟ mine به راځي. this pen is my نشي راتلی، بیا غلط راځي. صحیح ده. نو دا غلطیانې اکثر خلک کوي چې کله خلک انګلیش وایي. صحیح ده. نو تاسو به د دې غلطیانو نه ځان ساتئ. نو this is your pen, this pen is yours. نو د دواړو په فرق باندې پوه شوئ که نه؟ صحیح ده. اوس د پوزیسیو پروناون مطلب خو دا دی چې کم یو څیز مثال په طور هغه د چا دی، څوک یې خپلی، یا زه خپلوم یا د بل چا دی. صحیح ده. یو څیز، نو د هغې پوزیسیو پروناون نه مونږ ته پته لګي چې مونږ د کم څیز په باره کې خبره کوو، هغه د چا دی، هغه چا ته اشاره کوي. صحیح ده. تاسو داسې یو مثال واخلئ. تاسو نه مثال په طور څوک تپوس وکړي is that Shakil's car؟ آیا دا ګاډی د شکیل دی؟ is that Shakil's car؟ صحیح ده. دا یو تپوس تاسو نه چا وکړو، تاسو ورته څه وایئ چې no it is mine، نه دا زما دی. صحیح ده. نو په دغه ټایم کې بیا مونږ پوزیسیو پروناون استعمالو. نو په دې کې تاسو خپله باندې سوچ وکئ، په دې کې بیا دی it is mine. نو دا it چا ته اشاره کوي؟ it خو ګاډي ته اشاره کوي که نه؟ موږ خو د ګاډي باره کې خبره کوو که نه؟ هغه زموږ نه تپوس کوو چې دا ګاډی د چا دی، نو ما ورته ووایي چې دا زما دی. نو دا مطلب it، نو هغه خو ګاډي ته اشاره کوي. it is mine. نو په هغه ټایم کې بیا زه mine استعمالوم په آخر کې. زه دا نشم ویلی چې it is my، یا که فرض که زه ووایم چې it is my car، د فقرې په منځ کې مې استعمال کو. it is mine خو په آخره کې و که نه؟ نو ځکه به مونږه هغه mine کم چې هغه پوزیسیو پروناونز هغه اس والا دی، yours, his, hers، نو هغه خو چې کله په آخر کې مونږ استعمالو نو بیا خو به هغه لګي که نه؟ نو ځکه ما هلته کې ویلی دی چې it is mine. که فرض که زه دا پوزیسیو پروناون د فقرې په منځ کې استعمالوم، نو بیا به څنګه راځي؟ it is my car، دا زما ګاډی دی. بیا داسې نشي راتلی چې it is mine car، هغه هم غلط دی. صحیح ده. it is my car به راځي، او یا به راځي it is mine، یا this car is mine، دا ګاډی زما دی. صحیح ده. نو دغه شانتي تاسو په دې باندې ښه صحیح ځان پوه کئ. ما یو مثال درکو، د ټولو کار هم دغه شانتي دی. صحیح ده. تاسو چې هر څنګه خبره کوئ نو هغه به هم دغه شانتي په دې ځایونو کې استعمالیږي. صحیح ده.
نو زما په خیال چې په ننني لیسن کې دومره پوره دی بیا به ډېر زیات کنفیوز شي. صحیح ده. نو په دې کې چې کم دا بقایا پروناونس پاتې دي انشاءالله دا به مونږه پر روان لیسن کې کوو. صحیح ده. زما امید دی چې تاسو په دې باندې پوه شوي یئ. لایک او شیر د نه هیر نشي او زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. صحیح ده. انشاءالله پر روان لیسن کې به بیا ملاویږو. د الله په امان.